بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درس شروع کوو. تېره ورځ مو څه ویله؟ د ورډ د راخلاصولو طریقې مو ویلې او ځینې ګروپونه وو چې هغه مو درته په نښه کړله او تر څنګ یې ریبون وو او ټیپس وه، داسې ځینې نور شیان وو چې هغه مو تاسو ته د سکرین شاټ په شکل یعنې سکرین شاټ به مو ورڅخه اخیستئ او تاسو ته مو درښوله. نن د خیر راځو وین ورډ راخلاصوو. په ورډ کې یو فارمولا ده چې مساوي RND قوس خلاص په قوس کې 100 پاراګراف. هر څو پاراګراف چې تاسو غواړئ ورته ولیکئ دی به درته راخلاص کړي. دا 100 پاراګراف راخلاص کړه. دا یو فارمولا ده، د خط لیکلو فارمولا په ورډ کې. راځو نن د خیر سره فایل شروع کوو. په فایل کې د انفو تیریږو، شروع کوو نوی ډاکومنټ راته راخلاص کړه. دا سټارټ سکرین خو موږ پرون ووایه ټمپلیټ دی او نوی سکرین دی. شارټ کټ کې کنټرول ان ده، چې شي کنټرول ان شارټ کټ کې ده. نوی صفحه راته راخلاص کړه او تر څنګ یې اوپن کوم تیر شوي ډاکومنټ تاسو ثبت کړي دي دغه ډاکومنټ راخلاصوي. کنټرول او شارټ کټ کې ده. که زه غواړم یو ډاکومنټ مې ثبت کړی دی کنټرول او درته راخلاصوي، یعنې چې هغه ډاکومنټ تاسو ثبت کړی وي. دا دی کوم ډاکومنټ غواړئ چې راخلاص کړي. دغه ډاکومنټونه که ستاسو په یاد وي دا نور احمد وو او تر څنګ یې نور احمد بریال وو او نیو مایکروسافټ وو او جعفر خان په نامه. دا ما مخکې راخلاص کړي چې په دغو کې کوم یو ته غواړئ لنډ شارټ کټ کې کنټرول او ده او تر څنګ یې سیو دی. که زه غواړم چې یو فایل ثبت کړم، مثلا ما لیکنه کړې ده مساوي RND قوس خلاص قوس بند. دغه لیکنه زه غواړم ثبت کړم، شارټ کټ یې کنټرول ایس ده. چیرې غواړئ ثبت کړئ؟ پر ډیسکټاپ باندې د چا په نامه باندې؟ د عبدالصمد په نامه. د عبدالصمد په نامه باندې دلته ځای ورته مشخص کړه سیو یې کړه. اوس راشه وګوره چې تاته به د عبدالصمد په نامه باندې دا دی راخلاصه ده، نو ځکه هلته وایي تاسو ته وایي دا راخلاصه ده. او تر څنګ یې نن مې یو څه ستونی مې خوږېږي وبخښئ. نو سیو از موږ څنګه کولی شو چې یو فایل یو ورډ ډاکومنټ په څو مختلفو نومونه یې ثبت کړو او استفاده ورڅخه وکړو. مثلا دلته ما لیکلی دی یا مثلا زه دې ته فارمټ دغه ورکوم، سټایل ورکوم. دا بیا ثبتوم کنټرول F12 یې شارټ کټ کې ده. F12 شارټ کټ یې F12 دی. راشه دا ثبت کړه. دا هغه فایل دی چې موږ مخکې یې پلا ثبت کړی وو. دا ثبت کړه جانان. ډیسکټاپ ته راشه، جانان په نامه یې ثبت کړه. یعنې موږ څنګه وکولی شو چې په مختلفو نومونو په مختلفو ځایونو کې موږ په خپله خوښه باندې ثبت کړو په سیواز باندې. راځو مخته ځو. که په پوښتنه وه بیا تاسو ماته په یو شي کې ولیکئ، بیا ماته پرېږدئ یا په
را روان کې درس راته ووایاست انشاءالله درته حل کوو بیا انشاءالله. ورپسې پسې راځو پرنټ ته. په پرنټ کې لومړی څو ورقې غواړې، مثلا دلته 1/10 در لس پورې دغه 10 صفحې دي. دغه 10 صفحې ته غواړې په 2 کې ظرف کې یعنې 20 دانې ته چاپوي، یعنې دغه 10 صفحې به تا ته 2 ګشته پرنټ کړي. که ورته 3 کې نو تا ته به دغه 10 صفحې 3 واره چاپ کړي چې 30 صفحې ورسره ځي. او تر څنګ دا د پرنټ چې کله موږ نور آماده سو پرنټ پرنټ ورکوو نو به پر داسې کې پرنټ و. راځو دلته پرنټر ورته انتخابوو. زما په دفتر کې زما پرنټر چې دی اپسون L850 ماډل پرنټر دی، اپسون دی، رنګه پرنټر دی. نور تاسو کولی شئ چې هر پرنټر ورته انتخاب کړئ. اوس زما په دفتر کې بل لیزرجیټ هم دی، HP لیزرجیټ پرو MFP M125A دی. دا بیا بل پرنټر دی، هغه ساده دی. ان تاسو کولی شئ خپله دلته پرنټر ورته انتخاب کړئ او د پرنټر د انتخابولو سره به پر داسې کې ریډي درته نوشته کوي چې یعنې دی آماده دی. اوس خو پرنټر نشته نو اپ نوشته کوي. دا فاکس دی، دا دلته چې کله شی نه ورته واصل نو بیا دی دغه ښکاره کوي. خو خیر اوس پرنټر نشته. او تر څنګ پرنټ آل پیج، یعنې ته غواړې چې دغه ټول صفحې ته درته پرنټ کړي، یعنې اوس دغه 10 صفحې ته انتخاب کړي دي. آل پرنټ یعنې ټوله غواړې چې پرنټ کړي. یا مثلا غواړې چې پرنټ سلیکشن، یعنې ستا ته چې انتخاب شوي دي، یعنې تا انتخاب کړي دي، ته وایې مثلا زه په دغه لوست کې یا دغه ځای انتخابوم یا مثلا دغه یوه صفحه انتخابوم، تا ته سلیکشن پر برابر یې تا ته پرنټوي. او دلته چې پرنټ کرنټ پیج ستا په خوښه باندې، یعنې کرنټ پیج ته ورته انتخاب کړه چې څه غواړې. دا ګورم کرنټ پیج مې ورته انتخاب کړلی 1/1. دغه یوه صفحه غواړم پرنټ یې کړم، نو دغه یوه صفحه تا ته پرنټوي یو په یو کې، هغه نورې 9 صفحې اضافه هغه پرېږدي. او تر څنګ کسټم پرنټ زما په خوښه باندې چې څه رقم باید زه پرنټ کړم. که دلته ورته مثلا ولیکې یو، بیا پسې ورته ولیکې 3 4 مثلا د رفع افراش ورته ته غواړې در هغه پرې انتخاب کې په خپله خوښ باندې کسټمر پرنټ باندې د ستاسو د خوښ پرنټ درته کوي. ښه راځو نور مخته ځو. په پرنټ کې اخته وو، در څه شي پورې مو رسولی وو؟ تر کسټم پرنټ پورې. ډاکومنټ انفو بیا د خیر سره وایو. او دلته چې دی ډاکومنټ انفو، یعنې ډاکومنټ کې کوم انفو هغه د ده مشخصات چې دی چې کوم دی شیان ورسره یادوي هغه در سره پرنټ کړم، هغه ورسره پرنټ کړم. که یا یوازې هغه چې مثلا دلته تا لیکلي دي هغه درته پرنټ کړو. ګوره دغه لیکه چې ده دا اضافه دی، دا د مثلا هغه اضافه شیان چې ته غواړې هغه پر هغه اندازه هغه شیان در سره پرنټ کړم که یا نه کړم در سره پرنټ. او بل لیست اپ مارکاپ، پرنټ مارکاپ، یعنې کوم مارکاپ ورسره پرنټ کړم که یا. دا معنی زه راځم دلته یو کومنټ ورکوم، مثلا دا یو کومنټ مې ورکړلی، مثلا دا لیکنه ونه کوي سټاک څه بلا والی.
دا وایي د دا مارکاپ سره ګوره دلته مارکاپ اخلي. زه درته په پرنټ کې ښیم. وایي دغه مارکاپ چې ده دا در سره پرنټ کړم که یا که وایي دا مارکاپ ور سره پرنټ کړه دا مارکاپ ور سره پرنټوي. که یې نه غواړې چې پرنټ کړې نو راسه دا ټیک مارک ورته ایسته کړه. مارکاپ یې ایسته کړئ. مارکاپ نه ور سره پرنټ او که غواړې چې مارکاپ ور سره پرنټ کړې نو دا ټیک مارک ورکړه. دا دې سره پرنټوي. او تر څنګ یې only odd page یعنې ماته جفتې صفحې مثلا دومه، څلورمه، شپږمه، اتمه، لسمه صفحه پرنټ کړه. او تر څو پورې راځو only print even page ماته تاکي صفحې پرنټ کړه. اوله، درېمه، پنځمه، اوومه، نهمه. یعنې ماته یو وایي ماته تاکي صفحې خالي پرنټ کړه، بل وایي ماته جفتې صفحې پرنټ کړه او تر څنګ یې مارکاپ او دا شیان. کومه پوښتنه کوم سوال غږ کوئ. راځو پرنټ آن ساید. موږ تاسو لیدلي وي ځینې پرنټران ډېر هغه په اصطلاح باندې دواړه سایډه کوي. هغه په اصطلاح باندې عصري ډول وي او هغه پخواني پرنټران چې دي هغه ون ساید دي، دا ټو ساید دي. یعنې صفحه دواړه سایډونه چاپوي. که تاسو لیدلي وي چې په دغه ریزلټ کارټو کې او تر څنګ یې د شهادتنامو کې او تر څنګ یې ځینې دغه PUC کارډونه به هم تاسې لیدلي وي په دغه پوهنتونونو کې یا تر څنګ په دغه عصري ځایونو کې استعمالیږي. نو دواړه خواوې درته پرنټوي. وایي ته غواړې چې دا ون ساید پرنټ کړې یعنې یوازې یو ساید یې پرنټ کړې. که بیا چېرې مثلا هغه پرنټر ورته بسته کړې چې دواړه ساید یې پرنټوي نو بیا تا ته راوړي ټو ساید ون ساید. که غواړې چې دواړه ساید یې پرنټ کړې پر دواړو سایډو باندې پرنټ وکړې نو دواړه ورته انتخاب کوه. که مثلا یوازې یو مخ غواړې چې پرنټ یې کړې نو بیا یو طرف ته انتخاب کړه. دلته لیکلي پرنټ آن ساید یعنې یوازې دلته لیکلي only print on side. دا تاسو کولی شئ. او بل collected یعنې دغه صفحې چې تاسو غواړئ په منظم ډول یې راوباسئ. مثلا که تا دلته راولر شوی دا خو 10 صفحې دي، دا تا په درو کې ضرب کړي مثلا 10 صفحې درته راباسي. یعنې دا تا ته چې دا 10 صفحې راباسي دا یې په ډېر وبښئ چې ستونی مې یو څه خوږېږي collected راباسي. اول د واره به هغه 10 صفحې د اول څخه تر 10 پورې دغه درته راوباسي. دا یو چپټر شو. او بیا به د یو څخه بیا تر 10 پورې یو چپټر درته راوباسي او بیا به د 10 څخه بیا تر 10 پورې بیا بل چپټر درته راوباسي. دا چې شو دا زموږ د کار د وسایي دپاره. مثلا که بیا uncollected ورته انتخاب کړي 3 واره به هغه اوله صفحه درته راوباسي، بیا به 3 واره دومه صفحه درته راوباسي. یعنې تا خو هلته 3 ورته انتخاب کړي چې دغه هر صفحه 3 وارې کړي. نو uncollected بیا غیر منظم درته راباسي. هغه منظم درته راایستل او دا غیر منظم درته راایستل. بیا نو ته چې شي به کوې ټوله ورځ به دې ته ناست وې چې ته بس سر جلا کوه پر 3 کټګورایز به بېشې. نو پرنټر خپله داسې یوه اسانتیا درته جوړوي چې کولکټډ یې درته راوباسي. یو چپټر ورکړی دی مثلا دا یو چپټر دی، دا ته غواړې دا 3 چپټره چاپ کړې، یو د احمد، بل د محمود، بل د ځان لپاره غواړې. نو هلته ورته انتخابوي دا 10 صفحې دي موږ 3 لپاره استفاده ورڅخه کوو، 3 یې پرنټوو. نو مکمل به اول د واره به د یو څخه یو چپټر جوړ سي، هغه جوړ کړي، هغه ته یې ورکړي، بیا به بل جوړ سي، بیا احمد ته ورکړي، بل به جوړ سي محمود ته بیا ورکړي. او که چیرې په uncollected راوباسي بیا نو د هره صفحه اپله دغه اولې صفحې څخه بیا راباسي، بیا د دومې صفحې، یعنې په غیر منظم شکل بیا درته راباسي. نو موږ همیشه collected ورته انتخابوو. او ورپسې د صفحې حالات دي اورینټیشن سره کوم صفحه غواړي. دا اوس چې موږ راخلاص کړې ده دا پورټریټ ده، لینډسکیپ داسې برداره وي، د سرټیفیکیټ شهادتنامو دپاره استعمالیږي،
ستاینلیک دپاره استعمالیږي. او پورټریټ چې دی همیشه مثلا لکه د یو چپټر کتاب دغه شي دپاره پورټریټ استعمالیږي. او لنډسکیپ چې دی هغه د سرټیفیکیټو او ترڅنګ یې د ستاینلیکونو مثلا بس دغه رقم د یو اسنادو دپاره استعمالیږي. راځو د صفحې هغه سایز یې درته ښیي، په کم سایز ته دا غواړې چاپ یې کړي پرنټ یې کړي. موږ همیشه A4 سایز ورته انتخابوو ځکه موږ د A4 څخه استفاده کوو. او که بیا ته غواړې چې مثلا ستا په خپله خوښه باندې هر څو اندازه چې غواړې، که تاسو لیدلي وي خلک یې د بورډو دپاره غټ غټ بورډونه ورته جوړوي، هغه دلته خپله اندازه ورته ټاکي د دونه قدر دغه اندازې څخه تر دغه اندازې پورې دونه شی ماته پرنټ کړه. نو پرنټر په هغه اندازه باندې به غټ وي او دا توانایي به لري چې هغونه پرنټ وباسي. اوس خو زموږ دا پرنټران چې دي دا چې موږ یې په دفترونو کې استعمالوو دا یوازې د A4 سایز دپاره موږ استعمالولی شو. نور که بیا پرنټ ورکوو دا خو صرف د کمپیوټر سره دی نه، کمپیوټر خو د هغه غټ پرنټر ته هم بسته کېږي، بیا ته کولی شې چې استفاده ورڅ وکړي په خپله خوښه باندې. او ترڅنګ یې مارجن دی یعنې د صفحې حالات دی اوس پر نورمال ولاړ دی. مثلا که غواړې د هغه خط یې ژوی ته کې خط ژوی ته کې چې بیا پرنټر دغه ورڅخه جوړوي وبخښئ چپټر ورڅخه جوړوي، نو بیا دا خط ژوی ته راسي په یوه صفحه کې به ډېر خط ځایږي. لکه اوس ته ګوره د صفحه یې ډکه کړله او ترڅنګ یې ستاسو په خوښه باندې چې تاسو سره کوم مارجن ورته انتخابوي ستاسو په خوښه باندې درته انتخابوي. هر کوم شی چې غواړې یعنې دواړه سایډه راځي دا ستاسو په خوښه باندې مارجن. نو موږ نورمال ورته انتخابوو، نورمال حالت باندې. او پیج پر شیټ یعنې په یوه صفحه کې مثلا په یوه صفحه کې ته څو صفحې راوله 16 صفحې ستا په خوښه باندې. په یوه صفحه کې یعنې په یوه شیټ کې اته صفحې راوله. څه پوه شوې زما ته لاس ورڅه مشلی دی. په یوه پیج یعنې په یوه صفحه کې 4 راوله، په یوه صفحه کې 2 راوله، په یوه صفحه کې 1. دغه کله چې تاسو کتل لیدلي وي چې په یوه صفحه کې مثلا د یوې صفحې خط د 16 صفحو خط په یوه صفحه کې ځای وي. ډېر خلک یې که تاسو لیدلي وي نقل یې جوړ کړی وي په ډېر کوچني کوچني یې لیکلي وي، یا ته د 3 صفحو یعنې د 3 صفحو خط وي ده په 2 صفحو کې راوستلی وي، یعنې په یوه صفحه کې راوستلی، یا د 16 صفحو خط وي په یوه صفحه کې راوستلی وي. د نقل په خاطر چې دا حجم یې هغه ځای لږ ونیسي او د استفاده ورڅخه وکړي. نو تاسې په خپله خوښه باندې هر څه چې غواړئ ورته انتخابولی شئ. موږ راځو دغه په نورمال حالت کې انتخابوو. نور به انشاءالله دغونه بس وي. پرنټر مو خلاص کړلی، ځینې شیان که پکښې کې وه مثلا تاسو یې در سره وګورئ په راپورټیج کې وګورئ نو دغه شیان دي، خو خیر که کوم سوال کوم پوښتنه وه او د پیج سټاپ کې هم ځینې شیان دي تاسو در سره وګورئ. که مو سره نه شو په خلاص بیا باید یې درته ووایي. په دې کې هم هغه تکراري شیان دي چې تر ډېره حده پورې تکرار دی. مثلا درته ویلي کې مارجن ټاپ موږ درته وویل چې مارجن یې موږ انتخاب کړئ، څونه مارجن مو انتخاب کړئ، مثلا لږ غواړئ ډېر غواړئ، دلته هم دغه شی دی ما تاسو ته په عدد درښیي. لیفټ یې څونه غواړئ، ګورټ څونه غواړئ، یعنې منځ یې ټاپ لاندې بغل ته یو بغل ته، او ترڅنګ یې د اورینټیشن څونه پر کومه غواړئ، پورټریټ یې غواړئ، لنډسکیپ یې غواړئ. دغه شیان چې وه دا موږ هلته وویل. که چیرې مثلا داسې یو شی و چې پاته و تاسې در سره وګورئ، د ګور د صفحې سایز دی پیپر سایز یعنې د صفحې سایز دی په څونه اندازه یې غواړئ، A4 غواړئ، A3 غواړئ، A5 غواړئ. تاسې در سره وګورئ انشاءالله که کومه ستونزه پکښې کې وه بیا دې سبا د خیره یې را سره شریکه کړئ. انشاءالله زه بیا در خپله وس پورې درته
حل کم. انسان خو جامع الکمالات نه دي، خامخا باید په اصطلاح باندې که چیرې نه وه زده بیا زه درته سبا راوړم، ځکه چې انسان چې دی هغه محدود علمیت لري. نو ډېره مننه، ښه وخت ولرئ. انشاءالله نور درس به سبا د خیر ووایي. د نن د ورځې دپاره بس ده. ښه وخت ولرئ.